د قرآن کریم یو لوی مفسر دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. هغه د دې آیت کریمه په باره کې فرمایي چې الله هغه ذات دی مرګ او ژوند دی مقرر کړی دی د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی دا معلوم کړي لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې په تاسو کې کوم یو انسان ډېر یادونکی د مرګ دی او کوم یو ستاسو نه ډېر استعداد کوونکی د لپاره د مرګ، څومره د خپل طاقت د مرګ لپاره مصرفوي. مؤمنانو ورونو، مرګ دا هغه لوی او عظیم حقیقت دی چې هیڅوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. هر منکر د مرګ نه هم په دې باندې اقرار کوي چې موږ خامخا الله سبحانه وتعالی لره ورځو او مرګ په موږ او تاسو باندې راځي، خو موږ او تاسو د هغې نه ډېر زیات غافل یو. ابن رجب فرمایي وایي اعظم الشده، ډېر غټ مصیبت چې دې امت ته راځي شوی دی په دنیا کې هغه دی بس عدم ذکر الموت، چې مرګ نه مري دا خلک. نو دا ډېر غټ مرض دی او لوی مرض په دې دنیا کې چې انسانان ته راځي هغه مرګ دی. خو د دې ډېر غټ غټ مرضونه چې نه یادول د مرګ او د هغې لپاره تیاری نه کول. مؤمنانو موږ ټول د الله په لور باندې روان یو، خصوصا بیا خلک چې 40 کالو په عمر باندې دي د هغې هغه خپل حقیقي وطن ته تګ دی چې کوم دپاره موږ او تاسو الله عز وجل پیدا کړي یو. نو د دې لپاره تیاری ډېر زیات ضرور دی او دا مه هېروئ، دا د خپل ذهن نه مو باسئ. موږ تاسو یقینا چې د الله عز وجل په لور باندې ځو. یو صحابي دی هغې ته طارق محاربي وایي، رسول الله خو راغلو د الله نبي ته وایي یا طارق استعد للموت، وایي طارقه د مرګ دپاره امادګي وکړه، دا مرګ ډېر ډېر زیات یادوه. صحابه کرام به یو د بل نه پوښتنې کولې، خلک یې په دې باندې مقرر کړي وو چې ما ته به د مرګ یادوري وکړې. د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مبارک راځي، هغه یو خپل نوکر یو غلام ته ویلي ورته ویل ته په دې باندې موظف یې چې تر څو پورې زما په ګیره کې سپین نه دي لګېدلي نو ما ته به هره ورځ راځي او دا به راته وې چې یا عمرو لا تنس الموت، عمره ګوره مرګ مه هېروه. دا به راته هره ورځ وې په دې خاطر باندې چې موږ په دنیا کې په سرکشۍ باندې مصروفه نه شو، ناروا باندې مصروفه نه شو، هغه څه ونه کړو چې زموږ د رحمان ذات په هغې باندې ناراضه کېږي. نو دا سړی به هره ورځ راته دا به ورته ویلې یا عمرو لا تنس الموت، عمره ګوره مرګ مه هېروه. خو چې کله دا سپین ډکي د هغه په دې ګیره کې ولګېدل، ګیرې سپینه شوله، مثلا سر کې ویښتان سپین شولو، نو به یې ورته ویلې بس نور مه راځه او دا سپینوالی زما لپاره لوی وعظ دی، زه چې دې ته ګورم نو زه به وایم چې مرګ را روان دی، ځکه زما ټول حال بدل شو په دې باندې. خصوصا بیا مؤمنانو موږ او تاسې ډېر د کمو عمرونو خاوندان یو. رسول الله فرمایي هغه څوک چې رب العالمین د هغه نیټه وروسته کړله تر دې پورې چې دی ورسو 80 کلونو ته، دا بس نورو مسلوب العذر دی، دته عذر نو نه قبلېږي چې دی به وایي الله ماله به دې ټیم را کړی وې چې زه نیک عمل باندې مصروفه شوی وې، ښه عقیده مې زده کړې وې. 80 کال نه مخته د انسان باندې نه قبلېږي. ټیم هم دا دی مؤمنانو، کار وکړئ په دې وختونو کې، قیمت ته ځان برابر کړئ او مرګ دپاره تیاری وکړئ، مرګ یاد کړئ. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه راغلو او وایي رسول الله خواته ناست وم، یو سړی راغی یا رسول الله د مؤمنانو کې کوم یو مؤمن ډېر زیات غوره دی؟ هغه ورته وفرمیل احسنهم خلقا، د هغه مؤمن ډېر غوره دی چې اخلاق یې ډېر ښه وي، ته خو اخلاق ولئ. بهتر کوم یو مؤمن ډېر اکیس دی، ډېر خیر ویو خیر مؤمن هغه دی چې مرګ ډېر زیات یادوي او تیاری ورلګوي لګی دی په تیاری باندې دا مؤمن او دغه مسلمان مصروفه دی. مؤمنانو امادګي د دې لپاره ضرور ده. موږ تاسو الله عز وجل روان یو، تش لاسونه روان یو. ټول استعداد دنیا لپاره مصرف کړی دی، خواهشاتو کې مصرف کړی دی، ویډیوګونو کې مصرف کړی دی، د عمراو په خبرو کې مصرف کړی دی، له ولایت کې مصرف کړی دی، غیبتونو کې موږ تاسو مصرف کړی دی. هغه حقیقتونه ته چې روان یو نو تاسو نه ګورئ د هغې لپاره موږ څه شی وکړل، هغه غټ رپاټونه مخکې را روان دي. نو یو د استعداد د موت نه چې دغه استعداد د موت دغه اسباب شروع هغه دا د الثبات علی الدین، الثبات علی الدین، په دې دین باندې لک لک شي، ځکه دا هغه دور دی چې هر لحظه زموږ استاسي د دین مؤمنانو د اوریدلو د هر لحظه بچی د دین نه اړي، خضر د دین نه اړي، هغه ستا تنظیم ستا د دین نه اړي، وظیفه کې د دین نه اوري. داسې دورونه چې په ټوله دنیا کې کفر خور دی، هر ځای ته جربې ورسېدلي دي، تنخوا د دین نه اړي، دارنګې نوکري ته د دین نه اړي، یو مؤسسه کې برخه د دین نه دی اړي. ډېر ځوانان موږ ولیدل
ولیدل چې د هغوی یو ځای کې بس ژوند تیریږي چې ګوري په هغه به ایمان نه ښکاري مؤمنانو ار لحظه د مسلمانانو نه در دین داړې ولله دې باندې لیک لکواله غواړي چې تاسو ته قران وایي اوري سنت ته وایي اوري علماء ته وایي اوري دا محمدي دین تاسو باندې دا اوري دا مکمل تیاری ده د قیامت د فاره د دین ماوړې کوم دی باندې کلک شي په اسلامي منهج باندې روان شي اسلامي مسیر باندې روان شي اسلامي قانون ومني اسلامي قانون ته غاړه کېږدي اهل حق به سره دې بده مو وي سپکه مګړني او د دې حق پرستو خبره په ځامن تطبیق کوي قران چې سوي په دې کې خیر وګڼي سنت چې سوي په دې کې خیر وګڼي د دین امختبه ټول زلالتونه دي او زموږ په دین کې حدیث کې رسول الله فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې هر عمل په دې دنیا کې وځي په نقشه باندې نو د عملونو ور ټول رد دي نو دین باندې ثبات دا ډېر غټ استعداد دی چې ګوري یو مؤمن په ډېر سخت ماحول کې دی خدای بس موږ کوون کې لري پوښي دې د قیامت لپاره تیاری کوي ودونه دي رواجونه دي ټول کله یې کړی دی د دې مؤمن کوټ ته د داخله دلو د نوتلو د ودونو دراتلو او دا رنګي بیرته د میمون درسو دې ټول طریقه په سنت طریقه ده پوښي دا د کور والا استعداد د مرګ لپاره لري یو ځکه کې ډېر غټ تنخواګانې ملويږي هلته به مؤمن مسلمان چې نیکی تینی نه او سره د جزیت کېشتا د استعداد سره خې انجینر دی خې ډاکټر دی خې طبيب دی خې فوی دی ازل نو ورجولي معلومیږي د مرګ لپاره استعداد برابر کړی دی تجارتونه دې په دې ځایونو کې دیول نو ورزي وای دا ځکه زمانه ایمان لري کیږي د ایمان نه پاکيږم دته ارتباط او ثبات علی الدین وای په دې باندې مؤمنانو کلک شي زموږ ساید لپاره ډیره زیاته مهمه خبره ده ځکه یو صحابي عبد الله بن وقت الثقفي رضی الله تعالی سبحان عبد الله ثقفي رسول الله فرمای وای غوته ویلو غره شي په اسلام ته عمل لا وخوا چې زه هغه وکم او هغه باندې به مرشم رسول الله ته بس ایمان لرو هغه باندې به کله کوسېګا د مستقیمینو د لپاره په ایمان باندې چکلک دي دغه لپاره رب العالمین فرمای اخر چې هغه ویل زموږ رب الله دې په دې باندې کلک شلو ملائکه به ان شاء الله د روح د غسل د لپاره راځي زیری به ورته ورګي د اتو نه زیر د رب العالمین برخه ورګي دین باندې مؤمنان لک شي زموږ ځوانانم خوېږي زموږ زنانم خوېږي زموږ مالدارم خوېږي بس نن یو خبره کوي سبب به بل خبره کوي نن به په یو طریقه باندې روان دي سره بل طریقه باندې روان دي نو تا کوم تیار دي دین لپاره وکړو مؤمنانو هر خبره چې رسول الله نه اوریدله فورا په دې باندې عمل کوي د ثبات لدین وي امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه ما چې کوم سچ مې ویلي دي د ټول په عمل کې راوستي او حدیث نه فاتیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طیب لره حجامت یو کو واغې نبی او چې ورکړل نو ما به دا حدیث چې فورا مې حجام راوخته او هغه ما لخر ولګو واغې نبی دینار او دینار ډیر غټ شی دی په دې خاطر باندې رسول الله خبرو باندې عمل وکما کله کواله په دین باندې ال راځي چې الله عز وجل د خبرو موږ د نبی د خبرو مراعات کوونکې جوړ شو او دا نن زموږ د مدرسونو زموږ د علماونو زموږ د مشرانونه زموږ د ولادونه زموږ د حکماونو زموږ د زعماونو بس ثبات علی دین بالکل ختم شوی دی موږ په دین باندې نشو ټینګېدلې موږ ټول کلچرونه رواجونه د نورو ملکونو خپل کړی دي اسلامي هغه څه چې زموږ منهج دی دا ټول طریقې زموږ اساس نه تللی دي بس فیال الاسف ډیر افسوس دی په دې حال باندې مؤمنانو موږ د قبر د لپاره تیاری نه دی کړې تیاری دا چې بس په دین باندې مؤمن کلک ووسیږي او د دین منحرف نشي نه ځوان نه زنانه او نه بوډا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين